چې 10 درهمه چا سره برآمد شو او د باندې 2 ګواهان هم قایم شو، ګواهان هم پې قایم شي او دا غلا ده کړې ده، نو بیا به د دې سړي له لاس پرې کېږي. شرعي درهم چې کوم و نو هغه تقریبا تاسو ته ما مخکې ویلو چې 3 ماسې و. د ننني درس کې د یو بله ګناه ده او د هغې حد الله رب العالمین بیانوي، سزا یې بیانوي، او هغه ده عامه غلا. یو سړي غلا وکړه نو دله به سزا ورکې، او هغه سزا څه شي ده؟ هغه لاس کټ کول دي. او الله وی دا ظلم نه دی، الله وی بلکې دا نکالا من الله، عبرت دی دا الله د طرفنا چې دا سزا ورکړي شي، معاشره کې به امن راشي، د انسان مال به محفوظ شي. او دا حقیقت هم دی، نن سزاګانې نشته نو مال نه دی محفوظ، جان نه دی محفوظ. څومره سزاګانې چې دلته حدود دی او حد قایمیږي، یا د مرګ دی یا وغیره د دې ډاکوانو شکمارو له سزا ورکول، یا هسې مطلقا غلا چا وکړه او غله سزا ورکړه، چرته به م غلا ونه شي. خدا خو سزا نشته او غلو سره غله میلو شوي دي، نو بس د هغې د وجې چې سزا نشته نو لوټ مار شروع دی. نو دې وجې الله رب العالمین چې سزا به وله ورکې، دا د الله د طرف نه عبرت دی او معاشره کې به امن راشي. غلا چې چا وکړه نو څنګه بیا به سزا ورکړي؟ نو دا بیا په احادیثو کې راغلي دي. دلته بس الله مطلقا صرف دا بیان کړي چې لاس ته پرې کې. اوس پتې لاس څومره پرې کې، غلا څومره شوې ده، په کومه طریقه به دله بیا سزا ورکړي، هغه بیا په احادیثو کې او د فقه په کتابونو کې راغلي دي. غلا چې یو سړي وکړه او غلا څومره مقدارو، نو د هغې مقدار نه پس په د لاس پرې کې، نو هغه شریعت خولی دي او د هغې کې مختلف اقوال دي د مختلفو ائمه او حضراتو. بعض ائمه وي چې 4 دیناره وي، او بعض ائمه وي چې 3 درهمه وي. او زمونږ د امام اعظم ابو حنیفه رحمهم الله چې کوم د حدیثو نه استنباط کړی دی او د حدیثو نه خبره رسې، هغه 10 درهمه دي چې 10 درهمه چا سره برآمد شو او د باندې 2 ګواهان هم قایم شو، ګواهان هم پې قایم شي او دا غلا ده کړې ده، نو بیا به د دې سړي له لاس پرې کېږي. شرعي درهم چې کوم و نو هغه تقریبا تاسو ته ما مخکې ویلو چې 3 ماسې و. نو هغه ماسې چې راجمع کې توله به ترې جوړه شي. څومره توله کې څو ماسې وي؟ 12 خبره 12 ماسې وي، نو 12 ماسې یو توله شوه، 12 ماسې نو 3 درهمه شو. یو توله 3 درهمه شو که نه؟ څنګه ولې حساب کتاب ولې 3 ماسې یو درهم دی، نو 3 ماسې 7 ماسې څو شو؟ او بیا 12 دی جوړ کړه، نو 1 درهم به ترې جوړ شي. د درهم هغه تعداد به ترې روزي. 3 ماسې 1 درهم دی، نو چې څو تولې شي نو هغه به دغه شي. زه بیا حساب کتابو کې خو بهر کې یو توله چاندي، دا چاندي، یو توله چاندي دی وخت کې څومره قیمت دی؟ بالفرض وابلو 1000 قیمت دی، بالفرض والو بیا به حساب کتابو کې ما حساب کتابو نه کا. نو چې بالفرض موږ 15 درهم والو نو 15000 روپۍ شي پاکستاني. نو که 15000 روپۍ چا سره برآمد شوي یا د 50000 روپو مال دی او په ده باندې 2 ګواهان قایم شو، نو بیا قاضي دله د ده د لاس کټکولو هغه جواز پیدا شو. او دا د قرآن شریف صریح حکم دی، دې کې نور څه بیا شته نه ګورئ،
پکې دې کې تحریف او پدې کې دې کې تعویلونه د سره شته ده، بس دا په نص د قرآن خبره ثابته ده، دله به بیا لاس کټ کېږي، خو لاس به ترې زور ته نه کټ کوو، بلکې دا به د وخت حاکم کټ کوي، او چې د وخت حاکم هغه منصف وي، عادل وي، او دقه شان حکومت صحیح نافذ العمل د شریعت مطابقي، نو لاس ټې کټ کېږي. لکه په سعودي کې اوس خو پته نه لګي، خو مخکې به تاسو به اورېدلو، موږ به به اورېدلو کې شوي هم دي داسې. تاسو که نه هم سعودي ته لاړئ نو اکثر د دې تورو خلکو یا د نورو دغه لاسونه یې کټ وي، دا ته غلا کې کټ شوي دي، نو بیا به حاکم لاس کټ کي، ښې لاس به کټ کوي، ښې لاس او دغه شان دوه ګواهاني، او که بیا په دویم ځل غلا وکړه نو بیا شریعت وایي چې بیا ترې دا ګسه خپه کټ کړه په دویم ځل غلا، او دا شوي دلته سعودي کې داسې شته خلک شوي دي، او چې په درېیم ځل یې بیا غلا وکړه بیا جیل ته واچو، تر د ډېر وخته پورې به په جیل کې پروت وي. نو دا سزاګانې الله رب العالمین د طرف نه مقرر دي. دي کې اس قسم بعضې خلک دی ته هغه ظلم وایي، بعضې خلک ورته بل څه وایي چې دا د خدا بالکل د عین د فطرت او د عین د معاشرې د اسلام مطابق دي. نو الله دلته د دقې بیان کړی دی چې دا به د دې لاس ډېر لوی قیمت دی. یو عالم به وي د دې لاس ډېر لوی قیمت دی، ځکه رستو سبا بل ورځ سبق را، بلکې سبا انشاءالله کو ژوند را روان دی چې د پوزې په بدله کې به پوزه وي، او د سر په بدله کې به سر وي، او د لاس په بدله کې به لاس وي، او د غوږ په بدله کې به باندې. خو که بهر کې چا د یو سړي نه لاس کټ کړو نو دوی به نیم دیت ورکوي. یو سړي د چا نه په ظلمن لاس کټ کړ نیم دیت به ورکوي، نیم دیت، یا خو به ترې لاس کټ کوي. هغه خو سبا حکم را روان دی. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن. دا غاښ په بدله کې غاښ دی، او دا غوږ په بدله کې غوږ دی، او د پوزې په بدله کې پوزه ده. خو که هغه وایي زه معاف کومه دی او دیت دی علم، نو د یو اندام دیت نیم دیت دی د انسان، او نیم دیت سلو خان دی، نو بالفرض 50 خان به د یو لاس ورکوي، د یو لاس 50 اوخان، چې یو اوخ دی وخت کې په 3 لکه روپۍ دی، نو ته حساب کړه د یو کروڑ نه زیات ستا دا لاس دی. خو که دقې لاس غلا وکړه، غلا 15,000 روپۍ پټې کړې، نو بیا قیمت پرېوته، ځکه ګناه وکړه هېڅ قیمت یې بیا نه دی، دا 15,000 روپو ته جوړ شو. او بیا کو انسان توبه وویسته د دې غلا نه پس، او هغه مال یې واپس که یا ورته مال هغې سړي وبخه، نو الله وایي زه پرې رجوع د رحمت کومه او زندګي یې سمه کړه، بیا الله غفور او رحیم دی، بخښنه به ورته وکړي. او بیا خیر دا خو داسې یو مسله ده چې اختلافي مسله ده چې حدود کفارات دي او که نه دي، حدود کفارات دی او که نه دي، کې د علماو مختلف اقوال دي. خیر هغه راته زه دلته نه بیانوم، خو زموږ د امام صاحب دا مسلک چې حدود کفاره دي، بس چې حد دغه شو هغه سزا تعالی درشو، د قیامت په ورځ به الله سزا نه درکوي، ځکه هغه سزا تا ته میلو شو. او بعضې علما وایي نه حدود کفارات نه دي، هلته به هم الله سزا درکوي. ولې تا د بل مال وال دا اسانې خبرې نه دي. د دې آیات کې د لومبۍ کې الله دا بیان کړی دي، او د دې دپاره بیان کړي چې دا په معاشره کې وي نو اصلاح به وي، او که دا نه وي نو بیا پسې وروسته یو واقعه را روانه ده، هغې کې بیا ګورئ چې څه چل به کېږي. والسارق او غل سړي والسارقة او غل ښځه فقطعو چې ثابته شوه په غلا، ګواهان پې مقرر شو، او هغې متعلق نصاب ته رسېدلې وه، دومره غلا یې کړې وه، نو فقطعو ایدیهما، فقطعو کټ کړې ایدیهما لاسونه د دوی، د دې دواړو د دې ښځې او د سړي، جزاء دا سزا ده بما په سبب کسب چې دوی دا سبب کړی دی، د وجې د دې چې دوی دا غلا کړې ده. نکالا من الله، دا عبرت دی د الله د طرف نه، عبرت دی که نه چې یو کس دې بونډې کا قسم دې کو څوک غلا مو کې، او دغه شان شوي دي په سعودي کې داسې وخت و. خیر اوس هم هلته دا حدودو کې لږ نرموالی راغلی دی، نو دې د وجې جرایم زیات شوي دي. مخکې دا مونږ اورېدلي مو
د سرو زرو دکانونه به کولو پراتو والله که څوک ورتلی نشو ځکه هلته قانونو نو چې قانون الله وی نو دا د عبرت دپاره الله وی زه کوم تاسو ته پې فایده ده او که ځان دې پټ که مال دیو او د غنم پټ شوي د حد نه پټ شوي او ځان دې یا بچ که او یا دې مال وو ولې مال دی اوس الله وی والله عزیز حکیم الله زبردست دی ګیرۍ به دی دا مال به د دنیا کې مو باسي او په آخرت کې به هم نه وباسي او حکیم دا فیصله چې الله کومه کړې چې لاس ته کټ که دا د هغه د حکمت دلال دی دا پکار ده داسې فمن تابا چا چې توبه وایستا من بعد ظلمي پس د دې ظلم نه واصلح او پوره اصلاح د ځان وکړه چې ځان یې بس د غلاګانو نه بچ کړو نو فإن الله بشک الله تعالی یتوب علیه رجوع د رحمت کی په دبانې او دا ولی ان الله غفور رحیم الله بخون کی دی او نهایت مهربان دی علم تعلم آیات معلومه ندا ولی معلومه ندا چې ان الله بشک الله تعالی له ملک السماوات مملوک دی داغه چې سپاسوانونو کی دی ول ارض او بزمکه کی مالک دی دارسی مملوک دی ارس خدا اللہ پہ اختیار کری در بے کی نلول اخلاقانے کے اور نشی بچ کی دیتی تا تمام کائنات دا اللہ پہ اختیار کری یعذب عذاب ورکی من یشاو چاہتا چیو غواریو توبو نباسی ویغفر او بخیل من اغا چیشاو چیو غواری چی توبو باسی اللہ بخیل واللہ علی کل شیء قدیر اللہ تعالیٰ پارشیز بانی قدرت لرون کی ذات تے نشتی بچ کیجئے یا ایوہ الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر دغه آیات په شان نزول کې داسې واقعا وه چې د مدینې منورې نه یو 178 کیلومیټر دی وخت کې یو علاقه ده هغې ته وایي خیبره او ټولې د یهودو علاقه ده خیبر زه ورته تللی یم الحمدلله او داسې یو علاقه ده چې حق او حیران سړی پاتې شي نن هم هغه د یهودو هغه قلاګانې نن هم موجود دي نن هم موجود دي د یهودو هغه قلاګانې څوارلس سوه کاله شو او هغه چې خیبر ته لاړ شي د هغه یهودیانو د هغه نحوست پته هلته پخپله محسوسې چې واقعي دلته یو قوم تیر شوی دی بالکل به محسوسې خو ډېر ګناهګار وي خو د یهودیت هغه نحوست او د هغه نحوست هغه به ته محسوسې چې خدای به زر د علاقې نه وځم او هغه لوی لوی قلاګانې نن موجود دي نو دقې خیبر کې یهودیان اوسېدله نو یهود ډېر ظالم قوم دی او ډېر مکار قوم دی نو په یهودو کې یو مالدار سړي زنا وکړه د یو غریبې ښځې سره نو چې زنا یې وکړه بس هغه ګیر شو چې ګیر شو اوس مالدار سړی دی او د یهودو په شریعت کې چې کوم شریعت او تورات هغه په هغې کې دا حکم و چې کوم سړی محسن دی شادي شده دی او د زنا وکړه او واقع چې ثابته پې شوه نو ده له به رجم ورکړه سنګسار وبې بس خلکو غوغا جوړه کړه دا ښځې سره زنا وشو هغه ښځې خلک هم راووتله دله به سزا ورکړو دله سزا او هغه ډېر مالدار سړی و نو د یهود چې تباه و برباد شو د څه د وجې ته چې د یهودو کوم مولیان و هغوی له به پیسې ورکړې هغوی به ورته حکم بدل کړه تحریف پې یې کو په تورات کې نو دې ابن سوریا پکې لوی مولا و د هغوی هغه له پیسې ورکړه چې د شي نه یې بچ کړه نو هغه مدینې منورې کې یو بلې د یهودو قبیله و بنو قریظه هغوی ته سوال جواب راولېږه چې دغه شان چل شوی دی هغوی ورته یې داسې چل وکړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لراشه او دوی ته وایي چې د مسلمانانو په پیغمبر به فیصله وکړو نو دقې وخت کې لا د رجم آیات نو نازل شوي رجم آیات نو نازل شوي نو په ده رسول الله مبارک بس را روان شو سړي زناکار ښځو زناکار سړی هم را روان کو 200 کسان را روان شو مدینې منورې ته ښځې او سړي د هغې قومونو چې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دی ورته هلته ووي هغه مشران ورته ده ووي داسې چل دی چې تاسو لاړ شئ څه پاتې شو خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فیصله په دې وکړه چې یې کوړۍ وله ورکړې
او یا نور سزا ولا ورکي او یا ملک بدر کوي جلا وطن کوي او یا په جیل کې اچي نو فاحذروه ان اوتیتم هذا فخذوه دا فیصله بیا ومنه او کنه فیصله بدله کو وان لم تؤتوه فاحذروا نو بیا پرې دی بس بیا راځي بس بیا خپل فیصله سره وګورو چې راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم لا نبی علیہ السلام ته دقه شان چل شي نبی علیہ السلام وته دا چل دی چې استاسو په کتاب به فیصله کوي کې سړي نو بس ابن سوریا ته وی راواله تورات نو تورات راوغ شو کوم د رجم آیاتو په دې داسې ګوته یې خو هغه پټ کړو او وته وی داسې چل دی چې داسې دغه کینو داسې چل دی وسلو شي هغه نور خبرې وته دا او د رجم په دې ځای ګوته نبی علیہ السلام عبد الله ابن سلام ته आवाज کړی یا عبد الله ابن سلام دا سوی دا کسانه و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ په تورات کې دقه فیصله ده او حضرت جبرئیل علیه السلام بیا دقه فیصله راوړه چې کومه دغه چې یو سړي زنا وکړه او دې دغه شادي شدو به دې به رجم کېږي نو د هغه د طرف نه دا فیصله وه او زموږ په تورات کې هم دا فیصله ده چې دقه شان چل به کېږي چې کم خلک داسې چلو کړي نو هغوی به رجم کېږي نو لاس یې ته لر کا او د ستا د تورات په فیصله باندې فیصله کو هم عقل تیرونی ولو هغه یهودیان چې کوم زناکار وو هلته یې رجم کړل او بیا ورته الله وایي داسې مه کوئ چې تاسو به تحریف کوئ په قرآن کې به تحریف نه کوئ د مالدار دپاره به یو سزا وي او د غریب دپاره به بله سزا وي الله خو د دې د وجې ټول قومونه تباه و برباد کړل او بنو اسرائیلو باندې تاسو باندې چې دا سخت حکمونه رالل دا د دې د وجې رالل چې تاسو به دا چل کو چې څوک به پکې مالدار و نو هغه ته به فیصله بدله و چې کوم به غریب و هغه ته به فیصله بدله و هم د دې آیاتونو دلان دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو ښځه وه ډېره مالداره و د بنو مخزوم قبیلې وه فاطمې نومه او هغه غلا هغې وکړه چې غلا هغې وکړه بس ګواهان پې ثابت شو بس رسول الله صلی الله علیه وسلم لره هغه خلک وی یاره څومره پیسې غواړي دا نور چې دا چا نه غلا شي وله به ورکړو خو چې د دې ښځې لاس کټ نه شي نبي علیه السلام وایي داسې به کېږي لاس به کټ کېږي بیا دوی داسې چل وکړه چې راشه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بعضې کسانو صحابه چې نبي علیه السلام باندې دا فیصله موږ بدله کړو او نبي علیه السلام د یو کس مني او هغه ته ډېر محبوب دی نو هغه ته به ووایي هغه به ورته ووایي نو دا زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه زوی او د هغه نوم اسامه او دی اسامه سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بې انتها مینه وه دومره بې انتها چې د هغې حد نشته نو اسامه وله راوسته رضی الله تعالی عنه او نبي علیه السلام ته یا رسول الله د فاطمې د سزا مه ورکوه تاسو د الله په ذات یقین کې ګورئ په حدیثو کې واقعه ده نبي علیه السلام ورته قسم وخوړه چې دا خو فاطمه بن اسد ده خو دا فاطمه بن محمد وغلی کړو ما به د هغې خپلې لور نه ملاس کړو خو د یهودي دغه شان چل شوي په یهودو بني اسرائیلو کې چې کله به په یو مالدار سړي دغه وکړو د هغه به جاه و جلالو نو فیصله به یې ورته بدله کړه دا فیصله نه بندول او د هغې ښځې نه یې لاس کټ کړه او دلته یې دوی دغه کړه نو دا ټول د قانون د حدودو دی چې دې باندې عمل وي نو معاشره به ټیک وي کوم عمل نه وي معاشره به بېګړو وي دقه وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومه معاشره جوړه کړې وه هغه څومره ښکلې روانه نو دې ایتونو کې الله رب العالمین د دقې واقعه طرف ته دغه کوي یا ایها الرسول ای د دوالو جهانو سرداره لا يحزنک الذین غمجن دي نه کي تا هغه کسانو یسارعون چې جلدي کوي فی الکفر په کفر کې زر زر روان دي من الذین مثال دای کسانو قالو چې وی آمنا بافواههم من ایمان لري خو صرف په خلو باندې چې منافقین دي ولم تؤمن قلوبهم او ندي د دوی ایمان په زړونو کې ومن الذین او دای کسانو هادو چې يهوديان دي سمعون اوریدونکي دي للکذب د دروغ غوږی داسې وتیخي چې څومره به دروغ او چې زر یې خوارو کو سمعون دوی اوریدونکي دي لقوم دا قوم آخرین چې نور دي چې ناس و فیصلې یې کولې چې دا چل یې وکړه دا چل به وکړو دا چل یې وکړه دا چل به وکړو لم یاتوا تا ته راغلي نه دي دا رسول الله مبارک ته مخکې الله راولېږل تا ته خو لا راغلي نه دي ښه اورېدونکي دي د ارامېتوب د خبرو
او خو اوریدونکي دي دا خپل قوم د خبر لا تا تراغلي نه دي، خو دوی به وایي یحرفون الکلمه بدلوي خبرې من بعد مواضعه، دا چې مقرر کړي دي الله تعالی او حکم پر راغلي هغه بدلی. یقولون دوی وی ان اوتیتم کو چرې دا کړه تاسو ته هاذا دا فیصله چې دا زناکار یا کوړی ولا ورکه یې پچیل کې واچوي نو فخذوه، دا فیصله به ومنه. و ان لم تؤتوه او کنا تاسو ترانل پدې فیصله باندې چې جیل کې واچوي کوړی ولا ورکو، دا فیصله ونکړه او دا سنگسارتولی وکړه نو فاحذروا ځان ته وساته بیا تیروزه. ومن يريد الله دا چا مطابق چې الله تعالی اراده کی فتنته دا عذاب نو فلن تملك له من الله شيئا، هرگز با مالک نوی داغی دا پارا من الله شيئا، دا اللہ پا مقابلے کی پوٹیم سوکا چیو فیصلہ عذاب اللہ کی نو چا دا طاقت نشتا چی دا اللہ پا مقابلے کی دراشی. اولئک الذین دا کسان دی لم یرد اللہ چی نغوالی اللہ تعالی ان یطهر قلوبهم چی دوی زرون پاکی پا وجه دا کفر دا مسلسل. اللہ خو غوالی چی من توبہ اللہ توبہ سو خدا دا سے پا مسلسل عربی توبر و کفر کے روان دی چی اللہ دا سرا دا دوی دا ایمان اغا طاقت سلب کرے دی. لهم فی الدنیا دا دوی دا پارا خیزیون رسوائی دا پا دنیا کے، ولهم فی الاخرت و پا آخرت کے عذاب عظیم درناک عذاب دے. سماعونا للکذب خوریدن کی دی دا دروغ، اکالون للسحت خورن کی دی دا حرام. حرام خواره دی کنا لگیا دی پیسلی را بدلے کا پیسی بدر کو مولیانتوی. فإن جاؤوکا کچرلال تاستا فحکم بینهم پیسلو کا پا مابین دوی کی او اعرض عنهم یا تی مخ والاو چی نمو دی بس مختی والاو وإن تعرض عنهم کو دی مختی والاو فلن یدروکا شای پوٹیم تا تضرر نشی رسول پروی مساتا. وإن حکمتا کچر پیسل دی ولو کا نو فحکم بینهم بالقسط پا انصاب باندی پیسل ولو کا چی سنگ سزا مقرر دا پا تورات کی او پا قرآن کی اقا سزا والا مقرر کا. ان اللہ يحب المقسطین، اللہ محبت ساتی دے انصاف کا ان کو سرا. وکیف یحکمونک سرنگی ما منصب جوڑی گی دوی تاتا ولی وعندهم التورات ولی دوی سر تورات نشتا فیها حکم اللہ چپائی کی دا اللہ تعالی احکامات دی او دوی مولین وطے پر اخبر تورات پیسنو کے کرا ثم یتولون من بیاد دین مخوالی ددق نرستو. وما اولائکا ندی داخلک بالمؤمنین مومنانا دا مومنان ندی کچھ صحیح طریقہ بانے مومنانو دوی با دخپل تورات پیسنا منلا گلی دا قرآن بے منلی. صدق اللہ مولانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.